دا دفتر مې هېڅ پیدا نه کوي په دې کوڅه کې ولاړ شه په دې کوڅه کې ولاړ شه دا کوڅه کې دومره واورې دي دومره خټې دي صاحب چې څه ووایي نه پوهېږم چې رسېدلی یم که نه اوهو باز ګل خان السلام علیکم ستړی بسې جوړې په خیر یې ښه جوړې په نس موړې شکر الحمدلله الحمدلله ته څنګه یې شکر دی الحمدلله جوړ تیار یم چیرې روان مې خیریت دي دغه ریاست ته روان وم یو څه کار مې ودل شه دې ریاست ته دې ریاست ته روان وم اوس ریاست شناسم سولې پخوا خو دې تر اجیر بالا خبره نه کوله ای زانې مرګه زه تا پېژنم خیرت خو وایي ریاست کې څه کوې یار ته څه فکر کوې چې ریاست کې به څه فکر کوې چې زه به کوم عریضه سره روان یم زه او ته دواړه په یو زړه باندې یو زما هم د دې ماسې د رئیس سره یو ضروري کار دی تا ته وایم خبرې به ډېرې نه سره کوو زما کار ډېر حیاتي دی باید ورسم ژر تر ژره خپل کار ورباندې خلاص ته هم ډېرې خبرې مه کوه ستا کار حیاتي دی زما کار کم خیاطي دی که څه بلا دی تا ته وایم ډېرې بابولالې به نه ته وایم پوسکنده یې راته ووایه چې ته د دې رئیس سره څه کار لرې او پوسکنده یې درته وایم چې زه د دې ماسې د رئیس سره خپلې کلمې او خپله معده پیوندوم پوه شولم پوه شولم یعنې ته غواړې چې زما د آینده رئیس صاحب سره خپلې کلمې او معده پیوند کړې ولې نه ولې نه زه غواړم چې د دې د ریاست د رئیس سره خبرې وکړم او دلته ما د همته هغه چوکۍ وینې هغه چوکۍ وینم یې دا چوکۍ زه غواړم چې په دغه چوکۍ کې ځان مقرر کړمه بس چپ شه بدبخته نه یې دې اورېدلې چې مالک هر شی خداست دا د 2 ورځو امانت نیز دماغ واه بدبخت ما ته وایه ته په خپله بدبخت خان یې ته نه پوهېږې چې ما د دې چوکۍ لپاره داسې سفارش خط راوړی دی سفارش خط دې نه پېژنم ته څه فکر کوې ما هم دغه دی ګوره دغونه سفارش خط مې راوړی دی تا دی په دې کې لیکلي دي چې باید دغې چوکۍ ته جناب محترم بازک خان مقرر شي بله قربان دا سفارش خط تا ته چا در کړی دی دا ووایه ما ته هو د جناب رئیس صاحب خسر را کړی دی خسر د خسر په خوله څوکۍ دا سفارش خط چې دی دا سفارش خط د جناب رئیس محترمه مکرمه او مجرد خواشې ده بلې الله که راته مقرر شي اوکې دا چوکۍ زما دپاره ده دا چوکۍ یوه میاشت مخکې زما په نوم باندې ریزرفه سوې ده هر ځای چې ځې ته پوهېږې که نه چې 3 میاشتې مخه د دې چوکۍ لپاره زه پخپله کاندید شوی یم بلې ته دا چوکۍ نسې اخیستی زه وایم قطعا پر دې چوکۍ باندې ته نه شې کښېنستلی ته پوهېږې چې د رئیس خواشې ما د مور خورلنډې ده او دا چوکۍ زما په نامه باندې ده والله چې مړم چې که کښېنې دا چوکۍ به نه خرابوې قربان تا ته وایم تر هغو پورې چې ژوندی یم خو پر دې چوکۍ به کښېنم چې ته څنګه پر دې چوکۍ باندې کښېنې والله که خیر راسه واخلې هلته وایم زه لکه چې درته لتهي سړی ښکاره شم والله که په دې چوکۍ باندې کښېنې وایم ما درته وویل تر هغو پورې چې ژوندی یم پر دې چوکۍ به کښېنم بیا چې زه مړ شوم تپوس یې دا چوکۍ وایم چې د رستم زال زوی شي والله که په کښېنې یعنې ته په زوره کښېنې دا چوکۍ زما ده دا چوکۍ 3 میاشتې مخه د دې چوکۍ دپاره زه کاندید وم د دې چوکۍ په خاطر باندې ما ډېره غوړه مالي چاپلسي کړې ده ولاړ شه والله که کښېنې تا ته وایم څنګه ښه ارمانونه ما درلوده چې په دې چوکۍ کې زه مدیر شم دلته کولر وي دلته پاتپکه وي په ژمي پاتپکه چالانه کړم په دوبي کولر که ریزه شم هم دواړه یې چالان کړي چالان
وایم ته د دې چوکۍ دپاره نه یې جوړ باندې دا چوکۍ باید زما دپاره اوس به دې که نه دا دپاره باید دا دپاره وي باید ستا دې چوکۍ لایق دی ته په ژمي باید په کچاله دی په دوبي کولر چالانی قطعا نه په پرې تا ته داسې یو چوکۍ ښه ده چې دغه دی تا ته د تنظیفاتو چوکۍ ډېر زه په خپله په شینواره کې وم دا زما چوکۍ ده مړ مې کې صاحب دا چوکۍ نه در کومه خدای که دا چوکۍ رانه واخلې والله کې راڅخه واخلې نه خدای وبخښه ولاکه دا زما دې څنګه راپلخ دې سمو والله که راته کښې زه پوه شوم زه وپوهېږم چې ته څنګه پر دې چوکۍ باندې دا چوکۍ زما ارمان ده ستا ته ارمان ده واه دا چا تاسو زما په دفتر کې واه دغه دې زما پیاده راغی پیاده نام خدا دا چوکۍ څنګه شیک پیاده لري وای خارجي ده خو نه وانه وګوره تاسو څه کوئ دلته راشه بچی دلته راشه زه دې چوکۍ لپاره مدیر عمومي مقرر شوی اوس به دې که یو پلا خبره وه څنګه څه خبرې کوې تاسو څه وایئ څوک یې زه بس دوباره به راځې بچی زه پوهېږم ته ډېر ښه پیاده یې پدرکده یې پاک یې صاف یې وروره چپ بچی زه غواړم بچی ته زما پیادګي مه کوه فقط د میاشتې یو پله راځه معاش دې اخله کوپان دې اخله زه په مخه دې شه هڅه ما کولی شي په کال کې یو ور راځه بچی کوپون دې اخله او ته ځه بس د ده ډېرې سادي هېڅ خبر په خبره باندې نه پوهېږي واوره دا سړی د دې سړي مغز خراب دی پوه شوې که نه شوې دلته مقرر شوم بس راځه دلته کرار دلته کښېنې هېڅ کار نه کوم دلته خبر باندې نه کوه دلته راځه بچی اعصاب دې مه خراب بچی ته څه غواړې دلته څه کوې قربان دې سمبولې لیونی یې وی قربان ګور زه پوهېږم بچی ستا پوزیشن باید دغسې د فروشات یو چوکۍ تا ته درکړمه ته کولی شې بچی چې اطراف ته ولاړ شي او فروشات نه سره د اوسه مدیر مقرر یې مګر قسم به خورې بچی چې پاکي به کوې دغه رشوت به نه خورې او یعنې مراجعینو سره به ښه وضعیت کوې او بچی کوم سکرتره مکرتره کوه داسې د خور په صفت به ګورې او بیا که زه خبر شولم چې هلته دې سکرتر ته 1000 ورکړی وو او یا دې رشوت خوړی دی خولې دې ما درته وویل چې اوس مقرر شوی ما درته وویل چې هغه لیونی دی لیونی تاسو څه غواړئ دلته بچی ته د دې دفتر دغه مدیر فروشات مقرر شوی دا دی درواغ سفارش خط سفارش خط زما څخه دی دغه دی سفارش خط د سفارش خط د خواښې د خسر د خسر جناب محترم خسر دا دی سفارش خط ما څه کار یې ورو دغه د خواښې زوروره ده که خسر زوروره تاسو په خبره پوهېږئ که نه څه خبره ده تاسو نه غږېږئ به تاسو زما خبره غوږ نه ږدئ دا خو لیونی راووتې د دې مدیریت د مدیر په صفات مقرر شوی څه شی اوس خو سفارش خط لري ته څه شي لرې راوړه دلته راوړه چې زه وګورم چې زه پلا وګورم دلته څه شي دي راکړه ته په خط نه پوهېږې ته ودرېږه لیسې وصله ایسه سر شاغل محترم پتہ غرض نه دی محترم دی که بی محترم دی انسان دی ښه پوزیشن خو لري شاغل محترم فرید رازگار نظر به لزومدی د شما سر از تاریخ 15 امین ماه به حبس باندې محکوم شوی دی ای بدبخته حبسی دیدی جنایتکار دی بې سواده تا ته بحیثی العبس دی بحیث مدیر فروشات مقرر و تنظیف گردیده آرزومندیم تا در کارهای دفتر اداریشان اضافتر رازکار باشند بله رازکار باشند لکه چې د ده مربي ډېره قوي وه که څه وه اوکې دا مربي چې ما او تا درلوده خواښ خسر د دې خو مربا مو ونه خوړله